السلام علیکم ورحمۃ الله وبرکاته. زه شعر نه اوږدوم او فقط یو خبره کوم د شعر په ځای باندې. زه ځوانان خو ټول ناست دي اوري ګوري، زه هغو خویندو ته چې دلته نه دي راغلي او په کورونو کې دي هغوی ته یو خبره کوم. چا سره د مکتب فکر دی، چا سره د بل څه. زه دومره ورته وایم چې تاسې د ملالې خویندې یاست، تاسې د یو غیرتي افغانستان لورګانې یاست، تاسې د ټول امت ناموس یاست، تاسې د احمدشاه بابا لمسی یاست. ستاسې د بنګړو نه ستاسې په دې ژوند کې څومره بنګړي مات کړي او زاړه کړي دي، ستاسې د عزت او د ناموس لپاره زموږ ځوانانو دومره زولنې ماتې کړي دي. نو تاسې خفه کېږئ مه. انشاءالله چې ستاسې لپاره به ستاسې د فکر، ستاسې د عقیدې، ستاسې د حیثیت او ستاسې د شان مطابق ماحول جوړېږي. تاسې به انشاءالله د خوښۍ او د عزت ژوند تېروئ او دعاګانې کوئ. لکه د پیاز په معمولي ګډون شوده ورانېږي، لکه د پیاز په معمولي ګډون شوده ورانېږي، داسې په هر یو جمهوریت کې پښتانه ورانېږي. لکه د پیاز په معمولي ګډون شوده ورانېږي، داسې په هر یو جمهوریت کې پښتانه ورانېږي. افغانستان زه په تا غزل لیکلی نه شم، افغانستان ستا له نوم سره مې زړه ورانېږي. افغانستان زه په تا غزل لیکلی نه شم، افغانستان ستا له نوم سره مې زړه ورانېږي. مفتون د واورې په سر ولیکه چې زر وران شي، سوله په کاڼي باندې ولیکه چې نه ورانېږي. مفتون د واورې په سر ولیکه چې زر وران شي او سوله په کاڼي باندې ولیکه چې نه ورانېږي. او په سوله کې، په امن کې، په جنگ کې را سره دي، په سوله کې، په امن کې، په جنگ کې را سره دي. یادونه دي په هر شور او په شرنګ کې را سره دي. او د ټول جهان د لاس آزاد وي توره یې تیره، د ټول جهان د لاس آزاد وي توره یې تیره. او دا څو د نظرې یاران چې څنګ کې را سره دي. د موجوده ټولو ځوانانو ته په لوړ احترام سره زه صرف هغو کسانو ته مې دا شعر لیکلی دی چې هغه کې افغاني احساس ختم شوی دی، په هغه کې هغه اسلامي جذبه ختمه شوې ده. او نورو افغانانو ته په لوړ احترام سره سرزور دی د سرزورو سره، سرزور دی د سرزورو پسې ځي چې چېرته ځي، سرزور دی د سرزورو پسې ځي چې چېرته ځي، او مختور دی د مختورو پسې ځي چې چېرته ځي. دا پاک هېواد دی، دغلته به پاک خلک اوسېږي. دا پاک هېواد دی، دغلته به پاک خلک اوسېږي. مردار د مردارخورو پسې ځي چې چېرته ځي. ایمان، غیرت، حیا د افغانانو شناخت دی. ایمان، غیرت، حیا د افغانانو شناخت دی. دا نور د هغو نورو پسې ځي چې چېرته ځي. او په دین مین افغان چې په دین مین افغان مې سکه ورور دی خو دا بل دی. په دین مین افغان مې سکه ورور دی خو دا بل دی. د هغو وطن پلورو پسې ځي چې چېرته ځي. په دین مین افغان مې سکه ورور دی خو دا بل دی. او د هغو وطن پلورو پسې ځي چې چېرته ځي. او دا کلی په شملو او لوکټو باندې ښایسته دی. مبارک صاحب دا کلی په شملو او لوپټو باندې ښایسته دی. سرتور دی د سرتورو پسې ځي چې چېرته ځي. او بې لمانځه فسادګرو ته زما دا مشوره ده، بې لمانځه فسادګرو ته زما دا مشوره ده. او په وخت د شرابخورو پسې ځي چې چېرته ځي. السلام علیکم ورحمة الله.